آیا د میټاورس په اړه پوهیږئ؟ آیا د میټا اورین عینکو په اړه مو اورېدلي دي؟ دا څنګه او د څه لپاره کار کوي؟ سلامونه ملګرو، میټا یو شرکت دی چې مخکې یې نوم فیسبوک و. دا شرکت په 2021 میلادي کال کې خپل نوم میټا پلیټفارمز ډاټ INC ته واړوه. دلیل یې دا و چې فیسبوک یوازې د ټولنیزو شبکو لپاره کار کوي، اما میټاورس د مجازي نړۍ جوړولو ته هم پام کوي. میټاورس یو داسې مجازي نړۍ ده چیرې چې خلک د ورچوال ریالټي او اګمنټډ ریالټي او د ټکنالوژي په مرسته له یو بل سره خبرې کوي، له یو بل سره لوبې کوي، له یو بل سره کار کوي. په 2004 میلادي کال کې فیسبوک د مارک زکربرګ لخوا جوړ شو. په 2012 میلادي کال کې فیسبوک انسټاګرام واخیستی او په 2014 میلادي کال کې فیسبوک واتس اپ او یو وی آر شرکت یعنی ورچوال ریالټي شرکت چې د کولوس په نامه په دې موخه واخیستی چې موږ به د میټاورس پر یا د مجازي نړۍ باندې کار کوو. او په 2021 میلادي کال کې فیسبوک خپل نوم میټا ته بدل کړ او د میټاورس په جوړولو کې شروع وکړه. اوس مهال میټا د فیسبوک، انسټاګرام، واتس اپ او نورو ټکنالوژي لپاره کار کوي او په راتلونکي کې خلک غواړي د میټاورس په نړۍ کې ژوند وکړي. میټا اورین عینکې د ډیجیټل نړۍ سره زموږ اړیکې پوره بدلوي. دا د پرمختللې ټکنالوژي او اګمنټډ ریالټي سره فزیکي چاپیریال سره یو ځای کار کوي. دا عینکې داسې مجازي تجربې رامنځته کوي چې پکې حقیقي او ډیجیټل شان یو ځای کیږي. دلته د اورین عینکو په اړه تفصیلي معلومات درکوو. د اورین عینکو کې مایکرو LED پروجیکټرونه شامل دي چې ستاسو په چاپیریال کې هولوګرافیک یا مجازي عکسونه شي. د دې عینکو سکرین د 80 درجې ساحې نه ډېرې پراخې ښودنې لپاره چمتو چې تاسو د داسې لوی مجازي سکرین تجربه درکوي چې په حقیقي نړۍ کې ورسره یو ځای. دغه عینکې د AI ډرایون سنسرونو په مرسته ستاسو حرکات تعقیبوي او په حقیقي وخت کې ستاسو سره مجازي شیان تعامل کوي. د تعامل لپاره اورین عینکې نیورل بینډ او د سترګې تعقیب ټکنالوژي کاروي چې د دې له لارې تاسو له ټچ پرته یعنې د لمس پرته د شیانو سره تعامل کولی شئ. میټا اورین عینکې د 12 میګا پکسله کیمره لري چې لوړ کیفیت عکسونه او ویډیوګانې اخلي. د میټا اورین عینکې 12 میګا پکسله کیمره لري چې لوړ کیفیت عکسونه او ویډیوګانې اخلي. دا د هغو کسانو لپاره ګټور دي چې غواړي په رښتیني وخت کې ویډیوګانې وکړي او خپل د شاوخوا چاپیریال څخه عکسونه واخلي. میټا عینکې د پرمختللي AI ټکنالوژي په مرسته ستاسو چاپیریال څاري او پوهیږي. دا سنسرونه ستاسو په شاوخوا کې مختلف معلومات ښکاره کوي او د هر حالت مطابق فعالیت کوي، لکه د مجازي معلوماتو ښودنه. عینکې کولی شي هغه بصري شیان په یاد وساتي چې تاسو ورسره تعامل لري، لکه که تاسو په یو پلورنځي کې کتابونه وګورئ دا به یاد وساتي او بیا وروسته معلومات درکړي. دا عینکې کولی شي د مختلفو ژبو متن او خبرې په عین وخت کې وژباړي. دا فیچر په ځانګړې توګه د هغو کسانو لپاره ګټور دی چې غواړي په مختلفو هیوادونو کې په اسانۍ سره سفر وکړي بغیر له کوم ترجمانه. په هره ژبه چې دی خبرې کوي د ژبه و هغه نفر ته او د هغه ژبه و د نفر ته ترجمه کوي په مورنۍ ژبه. اورین عینکې د واتس اپ او میسنجر سره یو ځای کیږي چې تاسو کولی شئ له موبایل پرته پیغامونه ولولئ او ځواب ورکړئ. په مسلکي چاپیریال کې د دې څو مثالونه موږ اخیستی شو. د یو ډاکټر مثال واخلئ چې د عملیاتو په وخت کې د اورین عینکې کاروي. دا عینکې کولی شي د اناټومي کې 3D عکسونه یا د ناروغ معلومات په حقیقي وخت کې په عین وخت کې ورښکاره کړي کله چې ډاکټر دا عملیات کوي او ډاکټر ته اړتیا نه وي چې له عملیاتو لرې شي. همداسې زده کوونکی کولی شي د دې عینکو سره د AR یا اګمنټډ ریالټي انهانسډ زده کړو څخه ګټه پورته کړي. د بیلګې په توګه د بیولوژي په لوستلو کې زده کوونکی کولی شي مجازي غټ عکسونه وویني او په مختلفو زاویو کې یې وڅېړي. د ورځني کارونو لپاره تاسو کولی شي د اورین عینکو څخه د پخلي یا سودا اخیستلو په وخت کې کار واخلي. د ورځني کارونو لپاره تاسو کولی شي د اورین عینکې څخه د پخلي یا سودا اخیستلو په وخت کې کار واخلي. د مثال په توګه په اشپزخانه کې تاسو کولی شي AI ته ووایي چې
چې زما سره دا مواد پراته دي، زه غواړم د دې موادو پر بنسټ باندې ځان ته یو خواړه جوړ کړم. نو اے آی به تاسو ته د هغه موادو پر بنسټ ترکیب درکړي او تاسو کولی شئ له هغه څخه پخلی وکړئ. فرض کړئ چې تاسو د میټا اورین عینکې اغوستې دي او په سوپر مارکیټ کې روان یاست. کله چې تاسو یو محصول ته وګورئ، یو مواد ته وګورئ، دا عینکې کولی شي تاسو د هغه مواد غذایي معلومات درکړي یا د هغه لپاره ترکیبونه وړاندې کړي. په عین وخت کې تاسو کولی شئ د خپلې کورنۍ سره ویډیو کال وکړئ او مشورې ترلاسه کړئ. ټول هغه کارونه ستاسو سره د موبایل کارولو پرته ترسره کیږي. د میټا ټیم د اورین عینکو پر وړاندې نور پرمختګونه هم کوي. په دې کې د اے آر یعنې اګمنټډ ریالټي لوبې، د اجتماعي تجربو او نورو پرمختللو فیچرونو د رامنځته کولو پلان دی. په اوس وخت کې د میټا اورین عینکې تولیدي لګښت شاوخوا $10,000 دی، خو د مصرف کوونکو لپاره دا قیمت به شاوخوا $900 کم و زیات. میټا د دې پر تولید او ارزانه کولو کار کوي څو د دې محصول اغیز نور هم پراخ کړي. او میټا په 2024 میلادي کال کې به دا میټا اورین عینکې نړیوالو ته وړاندې کړي د استعمال لپاره. میټا اورین عینکې به په مسلکي چاپیریال، تعلیم او ورځني کارونو کې بدلون راولي او دا به د مخلوط حقیقت د ورچوال ریالټي راتلونکی رامنځته کړي. نو دا وه د نن ورځې ویډیو. هیله ده چې ویډیو مې خوښه شوې وي. د داسې نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. تر بیا ځل مو د خدای په